सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरब व अस्वातिहा औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संगछी टोलो तदा खबर मालूम दा कि अल्हम्दुलिल्लाह पदी ज़ाय की मस्जिद रहमानिया मदरसे तालीमुल कुरान डागी जदीद पदी ज़ाय की मुकाबले हुस्न क़िरत तमाम ज़िला नौशेरा देशात तौहीद व सुन्ना ज़ेर इंतज़ाम ज़ेर इहतिमाम दाड़ुंबई मुकाबला दा ज़िले पसत बानी और इंशाअल्लाह आइंदा द पारा आज़म और इरादा दा दासी प्रोग्रामातो मुनाक़द कोलो द पारा पदे मुकाबला की मकसद दानवी कि यो कारी और यो तालिब इल्म दा खुश और बल खराब शो सिर्फ पदे की मकसद दावी कि दे यो कारी और दे यो तालिब इल्म दागदन काबिलियत और सलाहियत दाग मेहनत कारशी कि उगोरा कि तालिब इल्म मेहनत की और ब्या को कुरान करीम बाने मेहनत की न दागन सुमर जबरदस्त तो कुरान वयुन के आगे जोड़शी द अल्लाह द किताब सही अंदाज सही अल्फाज सही आवाज दादा अल्लाह मुख्ख दे और दादा मुसलमान पजड़ की लारिम कवी व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। द अल्लाह द किताब असर बदाओ यौ मानवी असरो यौ लफ्जी असरो चिकल बदागे सही किस्म तिलावत के दो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखबल सहाबी दवाई मा तो आया सहाबी जनाब रसूलुल्लाह तो फरमाई कुरान नाजिल शवे पतासो बाने दे जे तासो तो आयम वे ना जो कुरान वेले शी जे औरम कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरीदली और द सहाबी रसूल लुस्तली दाब पकम अंदाज बानी हुई पकम अल्फाज बानी हुई पकम आवाज बानी हुई कि ब्यागे ते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरगो मुबारको नउख की रवानी दी दा मुअजिज किताब दे ददी अल्फाज दा द मुअजिजीन अडक दी ददी माना और तफसीर दा द मुअजिजीन अडक दे ददी आमल दा द मुअजिजीन अडक दे उकलची
کې دا سوچ پیدا شي، دا فکر پیدا شي چې د الله دا کتاب په مونږ باندې په عربی زبان کې نازل شوی دی، بلسان عربی مبین. نو چې په هغه عربی زبان کې مونږ قرآن زده کو، په هغه عربي الفاظو کې مونږ قرآن زده کو، په هغه عربي انداز باندې مونږ قرآن زده کو. الله دې زمونږ او ستاسو په حال رحم وکړي. زمونږ قرآنونه خو د پښتو دي، بس که چا څه وویل دا مسابقې دا مقابلې د دې دپاره دا دومره تکلفات دا دومره حالات برابرول، یقینا زه د دې ځای چې کوم منتظم او زمونږ د دې پروګرام د چا زیر انتظام دی مولانا عنایت الرحمان صاحب چې زمونږ د جماعت اشاعت التوحید والسنه ضلع نوشهره ناظم اعلی هم دی، هغې دا پروګرام په خپل سر باندې واخیسته او یاره د دې چې څه انتظامات دي، د دې څه لوازمات دي، دا به زه کوم، خو چې دا پروګرام وشي د ضلعې په سطح باندې وشي. خو دا چونکې زمونږ لومبی قدم دی او کله چې لومبی قدم کېښودی شي په یو ناشنا شي باندې چې زمونږ دپاره ناشنا دی، نو هغه ډېر په دمه کېښودی شي، ډېر په مزه کېښودی شي، ډېر په احتیاط باندې کېښودی شي. بیا چې یو پیری یو سړی په یو لاره باندې عادت شي نو په هغې بیا منډې وایي. نو دی وجې نه دا چونکې زمونږ پیلنی قدم دی، نو په پیلنی قدم کې مونږ ډېر محتاط هم یو، کمزوري به م یو، ماحول او هغه حالات به م همداسې مزین کړي نه وي چې کم پکار وي. خو لیکن بیا هم زه د مولانا عنایت الرحمان صاحب د هغې محنت ته سلام کوم. الله دې دی ته د دې سعی او د دې کوشش اجر ورکړي. دا زمونږ د دریو تحصیلونو نه، تحصیل جهانگیرہ، تحصیل نوشہرہ اور تحصیل پبی، په دې دریو واړو تحصیلونو کې د مدارسو د طلباو مقابلې شوي وي. پای کې چې په کم تحصیل کې اول دویم دریم پوزیشن اخیستی شوی دی، هغه طلبا صرف په دې پروګرام کې هغه شرکت کوونکي دي. داسې خو مدارس موږ سره ډېر شی دي، طلبا ډېر شی دي، هر یو خواهش لري چې موږ تلاوت. خو دا د تحصیل په سطح مقابلې شوي وي او هغه مقابلې کې چې کوم طلبا هغه په اول دویم دریم پوزیشن راغلي وو، نو یا درې یا څلور طلبا د هر تحصیل نه هغه به په دې مقابله او مسابقه کې هغه حصه اخلي. نو الحمدلله تحصیل جهانگیرہ والم را رسیدلی دي، تحصیل نوشہرہ والم را رسیدلی، تحصیل پبی والم را دلته موجود دي. نو خبره ډېره لویه نه، ځکه ګرمي هم ده، خبرې اختتام کوو. خو د هغې نه مخکې زه خپل انتهایی خوږ او معزز محترم او مکرم القاری المقری جناب مولانا قاری حذیفہ المدنی هغې ته خواست کوم چې هغې راشي او د دې تقریب حسن قرأت مقابلې هغې افتتاح د قرآن کریم په تلاوت سره په بهترین انداز باندې هغه وکړي او انشاءالله دا به زمونږ د دې مقابلې او د مسابقې د دې طلباو ایز جج په حیثیت باندې به وي. هغې به دا ټول د طلباو حالاتو ته ګوري او د هغې ما اخري کې بیا د هغې په لاس باندې هغه ریزلټ او نتیجه وځي. نو زه هغې ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته ابتدا د کلام پاک نه هغه وکړي.